ملا یعقوب څنګه ولې ملا هیبت الله ته غوسه شوی؟ د هیبت الله په ځایناستېتوب پسې سرګردانه دفاع وزیر د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوه تازه راپور له مخې د ملا هیبت الله اخندزاده د ځایناستېتوب لپاره له هغه سره په سختې سیالي بوخت دی، د سیمې له هیوادونو ډارېږي چې د دغه هدف ترلاسه کولو په وړاندې به خنډ شي. د طالبانو د مؤسس ملا عمر دغه زوی چې ویل کېږي په پاکستان کې زیږېدلی، لوی شوی او پلار یې له هماغه ځایه مطرح شوی او پر افغانستان واکمن شوی، په وروستیو کلونو کې چې د طالبانو د سیمه ییزو متحدینو په پرتله د دوی د نړیوال ملاتړ بلاک ډېر تابع ګڼل کېږي. ملا یعقوب چې په خپله وینا یې تازه 31 کلن شوی دی، وایي خپل پلار ملا محمد عمر په وروستي ځل د هغه له مړینې 14 کاله مخکې لیدلی و. د هغه پلار ملا عمر او نږدې کسانو یې په 2001 کال کې د رژیم د سقوط په درشل کې پاکستان ته وغوښتل شول څو د نوو لوبو لپاره پر خپل پلان شوي نقش خبر او عمل پرې وکړي. پاکستان د طالبانو د لومړي ځل نسکورېدلو پر مهال له یوه پلوه د دوی د نسکورېدو لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ملاتړ اساسي ملګری و او امریکایي الوتکو ته یې پر طالبانو د بریدونو لپاره اړې ورکړې وې، خو د بله پلوه یې د مدرسو زرګونه جنګیالیو د طالب جنګیالیو په لیکو کې دوی سره اوږه په اوږه د طالب رژیم دفاع کوله. دا چې پاکستان کې ملا عمر او ملګري څنګه اوسېدل، برخلیک یې څه و او پاکستان څه چلند ورسره کوه، په دې اړه ډېر وضاحت نشته، خو له لیدل شوو پایلو ښکاري چې پاکستان د مقطعي مهرو په توګه دوی سره د ورځې په بیه له سپکاوي او ذلت څخه ډک چلند کړی دی، تر دې چې ملا عمر یې له خپلې کورنۍ هم 14 کاله لرې ساتلی او بیا په مرموزه توګه وژلی دی. د نورو لاملونو ترڅنګ دغه وضعیت به سبب شوی وي چې د ملا عمر ځینې کسان لکه ملا عبیدالله اخوند د پاکستان په زندانونو کې وژل شوی و، ځینې ملا برادر غوندې په ډېر ذلت بندیان شول او نور ورسره هم له پاکستان څخه د لرې کېدو د هڅو له امله ناوړی چلند وشو. د ملا عمر زوی ملا یعقوب چې ویل کېږي د نادره کپلار د یرغملتوب او نه لیدو له درد او محرومیت څخه په استفادې نورو استخباراتي سازمانونو د طالبانو د یو شمېر نورو څېرو په شان ځان ته رحمت او د پاکستان له 100% تعهد څخه راواړول، په تدریجي ډول د طالبانو له سیمه ییزې ملاتړ بلاک څخه نړیوال بلاک ته د پناه وړلو په حال کې دي.